پارت 2 بل د پځې باندې بل بې ګناه کس اولی او ایډي د هوټل په شا باندې تیښته کوي او یو ګاډي نه وي او هغه علاقه پرېږدي. اوس ایډي د دې هر څه نه تنګ راغلی وي ولې چې هغه په یو ځای کې هم نه پرېږدي او چرته چې هم ځي هغه ورپسې هلته راځي او خلاصېږي دې نه. اوس د دې پیسو اصلي مالک ته د بل په باره کې پته ولګي او د ده قابو کولو دپاره یو خطرناک قاتل راغواړي ولې چې د ده قابو کول د حکومت د لاس نه هم وتلی وي. د دې قاتل نوم کارسن وي او دا یو ریټایر فوجي وي او هغه بل ډیر د نږدې نه پیژني او په خپل ژوند کې داسې ډیر مجرمان انجام ته رسولي وي. د دې وجې هغه فوراً دا میشن قبلوي او بل خوا ایډي په تلو کې په یو هوټل کې د پاتې کېدلو فیصله کوي او هغلته د هوټل مینیجر لا $100 زیاتی ورکوي د دې دپاره چې څوک نوی کس راځي نو مال فوراً اطلاع راکوه. بیا هغه خپل کمرې ته خیږي او د مخکې نه د تښتېدو لاره ګوري خو هغه ته رایادېږي چې اخر څنګه قاتل ته په هر ځای کې زما د موجودګۍ پته لګي او په دې شک کې هغه دغه د پیسو ډک سوټکیس کولا وخي او هغه ته یو آله ملاویږي کوم چې په اصل کې یو ټریکر وي. دا قاتل په دې پیسو کې پټ کړي وي او د دې په ذریعې سره هغه د پسې شاته راځي او هغه لا په دې سوچ کې وي چې د کمرې نه بهر هغه د چاسوري ویني او بیا د ګرځېدو اوازونه کم چې د کمرې طرف ته روان وي. هغه په تادې سره ټیلیفون چتوي او رنګ ملاوخي خو د بدقسمتۍ نه سیګنل نه وي. هغه زر سملی او د ور په سوري کې د دغه قدمونو ته غوږ ږدي او کله چې هغه یقین پیدا شي چې واقعي زما کمرې ته څوک رانږدې شو هغه خپل ټوپک باندې بورډ وخي او د کمرې لیټونه بندوي او دې سره هغه د ټریکر د لیټ په مدد سره دغه د فاصلې اندازه لګوي خو ناڅاپه د پړقېدو نه پس هغه ټریکر واپس بنديږي لکه چې هغه واپس شو خو په دې دوران کې هغه را واپس کیږي او د خپل سپیشل الی په مدد سره تاله ماتوي او ایډي هم په دې کې ډس کوي او په دې تادې کې هغه تښتېدو والوي چې د مخکې نه هغه د قاتل په نشانه وي او یو ډس په خېټه باندې لګي. د دې باوجود هغه ودرېږي نه او د یو ناپېژنګلو کس ګاډي ودروي او هغې ته خیږي خو هغه چېرته ودرېدو والوي چې هغه مسلسل ډزې کوي او په دغې ډزو کې دغه ناپېژنګلو کس په یو ټک سره مړ کوي او ایډي په ډېره مشکله سره ګاډي ته وخي ولې چې هغه ته پته وي چې د ده د ډزو نه تښتېدل مشکله ده. بیا هغه زر د ګاډي د شاته کیږي او د بل انتظار کوي. څنګه چې بل رانږدې کیږي ایډي په ډز کوي چې د څه د وجې هغه هم زخمی کیږي او په تېښته کې کامیابیږي. بیا هم په دغه زخمی حالت کې ایډي د بازار طرف ته ځي چېرته چې هغه ته په لاره کې څه هلکان ملاویږي. ایډي هغوی ته د هغوی د شرابو د جرسې په بدل کې د $500 لالچ ورکوي ولې چې هغه د خلکو نه خپل زخمی حالت پټو ساتلی شي او بیا په دې دوران کې هغه د پیسو دغه ډک سوټکیس د یو پل د لاندې غورځوي ولې چې هغه ته پته وي که چېرې جمدي اوسېدل غواړې نو اول علاج کول ضروري دي. بل خوا بل د دویانو دکان نه بهر یو ګاډي ته اور ورته کوي ولې چې ټول خلک په هغې شي زه به دوی را پټه کړی شم. بیا هغه پخپله د خپل ځان نه ګولې وباسي او د خپل زخمونو پخپله علاج کوي. اوس دواړه د خپلې زندګۍ سره په جنګ وي او په دې دوران کې هغه کارسن سړی کوم چې د دې پیسو اصلي مالک را لېږلي وي هغه ایډي سره په هسپتال کې ملو شي او ایډي سره په نرمه لهجه کې خبره کوي او ورته وایي چې زه بل ډېر د نږدې نه پیژنم. اوس هغه خپل مشر سره هم ستا په سر روان شوی او هغه دې وخت کې له چا خبره هم نه اوري. اوس زه تا په سر راغلی یم خو بیا هم زه تا له یو مقدر کوم چې دا پیسې ما ته حواله کړه او دا واحد د بل د قابو کولو طریقه ده او دې سره بعد زه تا او ستا ښځه دواړه وبخم. ایډي ته د ده خبرې هسې ګپ ښکاره شي او ورته وایي چې هغه پیسې خو ما په هغه شپه باندې د یو پل لاندې غورځولي او اوس په هم هغلته پرتې وي او کله چې کارسن هغلته ورسي نو بل هم هغلته په موقع راشي او بیا دوی خبرې کوي او کارسن ته د ځان د خلاصولو دپاره هغه ته پوره خبره کوي او ورته وایي چې ما ته د ایډي پته معلومه ده او دواړه به په شریکه هغه مړ کړو او زه به پکې هم کمیشن واخلم او په دې وخت کې هغه ناڅاپه په د باندې ډس کوي. بیا د کارسن په ټیلیفون باندې رنګ راځي چې کوم د ایډي د طرف نه وي ولې چې اوس هغه رضا شوي. هغوی خپل منځ کې خبره کوي چې ایډي ورته وایي چې ته څوک خبرې کوې. هغه ورته په جواب کې وایي چې زه تا مخکې هم لیدلې. بیا ورته ایډي وایي چې ته څه غواړې. بل ورته وایي ستا ښځه
پاسل کې د بل دې خبره طرف ته اشاره وی چې ما ستا د خزې پته معلومه کړې او دې پسې د هغې نمبر دی او هغه فورا خپلې ښځې ته رنګ کوي او ورته وایي چې د مور د کور نه روزه او زر تر زره چېرته په یو هوټل کې پناه واخله او زه خو هم ور روان یم هغه پیسې رالم او بس درلم او بل خوا د کارسن د مرګ نه بعد د هغه مشر پسې ورشي او بغیر څه د یارې ترخې ډایرکټ هغه ختموي او هلته موجود بل یو بې ګناه کس د خپلو اصولو مطابق مړ کوي ولې چې هغه په موقع څوک هم جمدی نه پرېږدي او په دې کې یو ایماندار او ساده پولیس والا د ایډي ښځې ته رنګ کوي او ورته وایي چې وخت ډېر بدل شوی او څه پته لګي چې څوک کله مړ شي او د چا د لاسه د دې د وجې ماله د ایډي پته راکا ولې چې د هغه زندګي بچ کړی شي خو افسوس چې ډېره ناوخته شوي او څنګه چې پولیس هلته ورشي نو هلته په وینو کې لت پت ایډي مړ پروت وي او پیسې او قاتل دواړه غیب وي هغه پولیس والا اندازه لګوي چې بل خامخا د قتل نه بعد دوباره هغه ځای ته راځي د دې د وجې هغه دوباره دغه ځای ته د تلو فیصله کوي خو هلته ورته یو ماته تاله او یو سکه میلاویږي کوم چې د جال د کلاولو دپاره استعمال شوي یو وخت هغه مو چې مجرم به د ده نه نشو بچ کېدی اوس دغه پولیس والا هم د دې قاتل په مخ کې ځان بېوسه محسوسوي چې ما خو نه ایډي بچ کړی شو نه پیسې او نه مې دغه قاتل گرفتار کړو بیا څه وخت بعد د ایډي د ښځې مور وفات شي او د ادیري نه د راتلو نه بعد هغه چې څنګه کور ته راځي نو بل د مخکې نه په کمره کې د هغې انتظار کوي خو دا ورته په ژړا کې وایي چې زه د څه نه هم نیمه خبره او دا هر څه به زما خاوند کول او زه تا سوال کوم چې ما ته سم موایا خو د خپل اصول مطابق هغه یو سیکر وباسي او هغه ورته وایي چې دا به ستا د قسمت فیصله کوي خو هغه ورته نور هم په ژړا شي او بیا هغه سکه ته وخي آیا هغه ظالم او بې حسه قاتل دغه ښځه پرېښوده دا تاسو ما ته په کمنټ کې ووایئ بیا بل بهر ته روځي هغه په ګاډي کې کښېني او د هغه پام نه وي او یو اکسیډنټ کېږي او په هغې کې د هغه لاس ماتېږي او په لاره کې چې کله هغه یو څو هلکان وویني نو هغوی ولا خپل کمیس ورکوي او په بدل کې ولا دې پیسې ورکوي او هغه بیا همغه شان په خاموشۍ سره روانېږي تاسو ته دا نننۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره ما له راکړئ اجازت بای بای